راشي خوشحالي ګرانه ده. دا ځینې خلک وي د ځانه خواږه، دا ځینې خلک وي د ځانه خواږه، د ځینو خلکو جدایي ګرانه ده. ستا محبت نه به زړه صبر کړمه، ستا محبت نه به زړه صبر کړمه، خو پرېښودل دې سمدستي ګرانه ده. زما په سترګو شاعري مه کوه، زما په سترګو شاعري مه کوه، زما په سترګو شاعري ګرانه ده. احساس لرم ویم خفه نشي څوک، احساس لرم ویم خفه نشي څوک، خو زړه ساتل د هر سړي ګرانه ده. روژه مې نیوله خو ستا شاعري ډېره ډېره ګرانه ده. واه ستا د شاعرۍ نه قربان، ستا د قسم دی نورا ډېر ښه شاعري کوي. د دې غمزبلي اواز نه دې قربان شم. وایي نوره اخلاص زه تا ته افغانستان والا شعرونه ویم خو راوایي کړو. زه په تا باندې وادرې مړ یم، قسم د شعرونه ووایه هلکه د سړي زامن شي غلی کښېنه قوم سترګې ته به سمه شي. بیهیف شي ټول په جمع خجي ښځه څه نه وم جي وای په ما ګران دی، په ما ګران دی، زما کور افغانستان دی. په ما ګران دی، په ما ګران دی، زما کور افغانستان دی. له کونړ دی که لغمان دی، زما کور افغانستان دی. پښتانه پرې راټولېږي دا لوی کور د پښتنو دی، پښتانه پرې راټولېږي دا لوی کور د پښتنو دی، چې مزار د باچا خان دی، زما کور افغانستان دی. کندهار ته به هم لاړ شو، پکتیا کې به هم ګرځو، کندهار ته به هم لاړ شو، پکتیا کې به هم ګرځو. له هلمند دی که پغمان دی، زما کور افغانستان دی. خدای تل لرې ابادې پښتانه پکې اوسېږي، خدای تل لرې ابادې پښتانه پکې اوسېږي. دا مې زړه دی، دا مې ځان دی، زما کور افغانستان دی. زه د سوات نوره احساس یم خو کابل مې ډېر یادېږي، زه د سوات نوره احساس یم خو کابل مې ډېر یادېږي. لر او بر ټول یو افغان دی، زما کور افغانستان دی، زما کور افغانستان. واو ډېر ښه ډېر ښه شته. نوره دا ستا شاعري ده وختي شو ولي الله قسم بیهیف شو د سړي زوی چې ته لګلی والله چې خوښ مې شو یاره. نوره اخلاص قسم په خدای په اواز کې د درد سترګو ته یو اواز نمګینې نمګینې شي. ته د زړه د تله دا شعرونه وایې دا د سړي بچی که یاره ته دې ته ووایه ده ته ووایه مه رالېږه پلیز یاره دې خبرو ته مې پرېږده. نور څونه زما څونه خوږه مهربانه ګلچینه په زړه پورې صادقه غټ سترګې لکه غوا ښایسته کلیواله راغلې ده د هغې نوم دی نوره اخلاص. نوره اخلاص. دوستانو اسمته مننه ډېره مزه یې وکړه. زه ځم صحیح ده، زه بیهیف شم پوه شوې. لا به زه هم خبرې کوم او چې نه شم کولی زه ځم. ډېره د سړي بچی شه وا دې اورېده نو مړه یاره چې ګپ شپ ولګو که نه څه ناڅه خبرې خو به ته دې دونه ښایسته شاعره راغلې هره ورځ سم د ډېر ښه شاعري وکړه. هره ورځ به کېږو وا دې اورېده نن د دې شاعرۍ ته به غوږ کېدو. یار سړي بچی ده که نه دا ولې دا ته بس داسې کوتک راواخله څوک چې رالیږي کوتک ورپسې اخلاص. سمه یې که نور اخلاص جی نوره احساس 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 نور احساس جی ستا د لیمو ته درکتل ګناه ده، څومره غټې خدای سترګې درکړي، ستا ښایست خو یوه حیا ده. ماشاءالله دواړه په پړوني کې ناستې وی، هغه توره ګونګټه او دا سمه لیلا ده. ولی الله تباه شي چې دا غول غوښان بیهیف یې که نه قسم د تا پرې دا وایي زه عزت ورکوم انسان ته دا څنګه عزت کوم که تا زه پرېښی وی قسم دی ما پسې به لږ نور هم را جوړ کړی وی شعر خو به مکمل شوی. نه داسې فضول بکواس مه کوه. ګوره هغه مطلب ما دې دپاره راویسته چې یاره قسم دی زه ګپ لګو ما او تا دلته راځو ګپ شپونو له د سات تېرولو له مینه محبت ورکولو له ستا تعریف او د دې تعریف کولو له بیهیف شه موږ دې سره هم ناست یو موږ تاسو سره هم ناست یو. تاسو سره کینو په څه خاطر کینو غواړو چې خبرې وکړو مینه محبت یو بل له ورکړو د یو بل ستاینو صفت وکړو وادرې ستا د دې ښایسته سترګو وادرې تعریف وکړو. ته د دې نه کمه نه یې دا د تا نه کمه نه ده، ته چې څونه ښه جینۍ ده ته دا نه ښه جینۍ ده وادې الله تعالی دې تاسو له ډېر عمر درکړي د ایمان سره. زما عمر دې خدای تاسو پسې ولیکي. تاسو خو یو څه کوئ شعر او شاعري کوئ په شعر او شاعرۍ کې یادوئ په شعر او شاعرۍ کې زموږ
یاره ته د سړي بچی شه که نه یاره ته څرنګه سړی یاره ته موږ لږ پرېږده دې خبرو ته مړه د قوم سترګه او بیهیو شه دا راغلی دی نوره احساس راغلی ده د باندې د مور او د پلار کوم نوم کښې نوره احساس زړه دې که لږ شان خلاص ولي ولاله پکې ځای جوړ کړه ملګرو ډبل ټیپ ووایي ښه څومره کسان هم یې ډبل ټیپ پردی جوړ کړه په ټول بدن کې تا له خدای څه درکړي واحد یو سترګې دي مړه ستا هغه تصویر خو ما ولیدلو یاره واحد یو سترګې دي او نور نور احساس جی ستا دغه ما لیدلی ټول تصویر ما لیدلی مړه خوله یې داسې ده لکه چا چې لیدلی که نه ځکه ته داسې لګي آیې خو ما لیدلی وا ډېرې لکه دا خوله چې د چا په سوک راورانه کړي سړي جوړ داسې خاندي نه تا لیدلې ده ما تصویر لیدلی و بس کله دې ولیده بیا وایه مړه یاره لږ دې ډبل ټیپ خو کوئ که نه تاسو څومره خلک یاست ناست یې یاره ستا داسې د ته ویسټ انډیز سره میچ دی چې تا ته ډبل ټیپ خو خیر زه بیا هم ډبل ټیپ غواړم خوښ مې دی ګفټینګ خو نه غواړم ډبل ټیپ ملګرو وین ډبل ټیپ راشده گیم وین کیږي که نه ولې افغان جانا ملګرو افغان د لکي دا ډبل آن کوي هی از Oh, yes. H والا تا خو غولوار دا سپین تصویر چې د لګولې ډبل آن کوي خبرو ته مړه ډبل افغان پلیز ډبل آن کوي لکه یاره دا ډبل خو آن کوي ستا په شعر او شاعرۍ کې څومره تاثیرات دي خدای حسن درکړی ستا په سترګو یې اثرات دي ستا په شعر او شاعرۍ کې څومره اثرات دي خدای سترګې درکړي دي وادرې په ستا په سترګو کې اثرات دي ته چې ما ته راوګورې مړه افغان ټایګر بیهیو شه کنه د سړي لور شه د شاعرۍ ته مې غوږ ده دا ستا شاعرۍ ته مې ګوري وایه جي اوس ته یو شعر ویې وځه نه زه نه وایم ته وایه دا نه وایم اسمان ستاسو ډېر ښایسته اواز دی ډېر ښایسته شعرونه وایي ووایه یو څو شعري ووایه که نه یار نه زه تاسو اورم او ستاسو نن نور احساس نمبر دی د شاعرۍ زما دا نور احساس په دې خوښېږي وادرې چې ډېر مینه محبت لوجیز او فقیران والا شعرونه وی دا د کوم شعر نه ما ډېر وپېژندله زه خو سوری یم لکه زړه مې سوری دی یو دی پکې بل وکې خو ولیکي ما ویل قسم دی دا جینۍ په زړه لګېدلې هغه ما داسې نه وویلې هغه چا ایډیټ کړی و بس هغه شعرونه ده نو ته خو تا د خولې نه ما اورېدلې او نه خو د بل بیا داسې کړې ما د ده زړه سوری دی دا خو په یو سړي پسې لیونی دی که ورته میلاو شو هغه دی که نه په کور ناسته ده هوا دې اورېده د داسې د کونډې په شانتې زړه سوری دی هوا دې اورېده نو په هغه شعر باندې ته زما ډېره خوښه شولې ما ویل د ده په زړه باندې چا لوبې کړي لکه زما په زړه باندې چې چا لوبې کړي افغانه څنګه چې ما څوک یادوي په زړه په کارونو کې داسې مې دا څوک یادوي د زړه په کارونو کې یو انسان چې ځورېدلی یو انسان چې کړېدلی قسم په خدای وادرې زه غواړم چې د هغې سړي سره خپل د زړه رازونه سړي کړمه راشده دا ګیم کولې ته سنیک چپ لري نور احساس نه وټساپ لري یو بل ته به د شعرونه په وټساپ کې ډېر ښه وي ته څه دا دړی سر داسې کېښو دا چټاکۍ ژبه وړغوه که نه نو هغه وکړه که نه انسټاګرام دا د انسټاګرام غوره دی زما انسټاګرام شته دی زما انسټاګرام یا ربه نو د دې سړي ته خو د خدای د نیږدې ولی الله تا ته زه بل غزل ویم ما د قرآن وي انسټاګرام او وټساپ راځه د انسټاګرام دنیا په مینه باندې ښکلې د ودانه ده دنیا په مینه باندې ښکلې د ودانه ده ګوره بغیر د محبت نه دنیا ورانه ده دا ستا په قدم چې څوک قدم دینو کامیاب پوي دا ستا په قدم چې څوک قدم دینو کامیاب پوي ستا عقیده ډېره سپېڅلې باچاخانه ده خو ته زما د محبت په قدر پوهه نه شوې مینه مې کړې یاره تا سره بېشانه ده دا هر څه ما په خپله کړي په ځان خوږه یاره ځکه ګیله خو مې ملګرو د خپل ځانه ده دا ستا په غېږه کې اتلان او پښتانه اوسېږي نوره احساس در باندې مړه افغانستانه ده واه
پیټ یاره ډېر ښه زبردست. په شعر او شاعرۍ خو دې حد کړی دی قسم په خدای وادي د قوم سترګې ستا شاعري نوره ورانه ده د کوم سترګې اسما له یادې ده اسما هم ډېره ښه شاعري ده ګریټ شاعري ده نوره قسم دی والله حقیقت درته وایم وایي د زرو قدر د زرګر سره څوک چې په شعر او شاعرۍ باندې پوهېږي هغې ته د دې شعر پته لګېږي نو ستا ورو زما په زړه کې وادي ځای پیدا کېږي په سترګو دې مین یم نوره یې او که نه الله تعالی د ټول عمر خوشحاله او آباده لره خدای پاک دې ما سره نصیب وکړه خدای پاک دې مخکې ژوند جوړ کړه سلطان هیران سلامونه. نو افغانان رابانې هسې ګران دي نو تا افغاني سړي سره وادي د مینه کې په دې خاطر باندې که نه ابدې دا گیم وین کولی شي مونږ یو خلک یو قوم یو جدایي بارډر کې راغلي د نور یو کلچر لرو یو خفګان او غوسه د قوم سترګې پټې شوي وه که نه ون فلاور ګایز هر یو ملګري یو ګل سینډ کوي دغه دوه هلکان راغلي دي قسم په او که نه هر ملګري یو ګل ټول چې څومره کسان دي یو ګل سینډ کوي ما دا تا ته ولې دا څیزونه راولي هر یو ملګري یو ګل هر ملګري ون فلاور هر ملګري داسې مه کوئ که نه خلکو ټایم زه د ټایم لوري ته لږ صبر وکړه والله په ما نور اخلاص تسې خفه کېږي دا وګوره ورته وایي نور اخلاص ستا خبره مني مړه په شعر او شاعرۍ دپاره هم د دې دپاره دا څوک تا ته دا راولي دلته یو دانه دی مړه تصویر یې نه ښکاري سپین تصویر یې لګولی دی ستا د دې ګل ګلاب خبرو نه قربان شم د شعر او شاعرۍ نه دې قربان شم په خدای په دونه عاجزۍ دې ورته ویلي والله ته په ما خفه کېږي وادرې ستا په زړه کې زما دپاره مینه ده بیا دې هم قربان مننه خلکو دا ورته مه ولئ که نه چې هغه پې خفه کېږي یس اینې صحیح خبره کوي درته واورئ څه درته وایي پیسې ورکېږي چلو واورئ gloves نعیم ابراهیمي چا ته ولګول ملګرو play and gloves ملګرو پلیز اینډ گلابس please and gloves نه play and gloves ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي خدا everyone چې څومره نورا ته د سوا دی که نه نوره بل غزل ووایه مه وایه ته ولې چیش دپاره ناستې دلته موږ وادي اورېدلو دپاره راوستي ته خو هم شعر او شاعرۍ کې موږ یاد دی زه به شعر و شاعري کوم خو نن د نوره والا نمبر دې بس صحیح ده نن یې ته مه کوه صحیح ده دا خبرې نه الله ورته ووایه ما ډېر شی وویله څه خیر دی سبا به د ده نوبت چې وادرې د وا ماشاءالله قسم ستا په دې اواز کې څونه درد یې ولي والله یو جنۍ زما نوم صحیح وانغسته تا زما دا نوم څونه ښایسته واغستی یاره رښتې نوره اخلاص یې ستا زړه اخلاصمند دی یمه احساس احساس یعنې د احساس معنا څه شی دی تا ته پته ده یعنې ستا سره زما د ژوند احساس شته که نه شته تا سره زما د خبرو احساس شته که نه شته تا سره زما د زندګۍ احساس شته که نه شته ماشاءالله تاسو ستا د سترګو احساس ما سره شته دی په ټول بدن کې خدای درکړي دي وس سترګې دي سترګې نور بدن زه به سبا نیم یو چارک ولی کېږم په څه خاطر یو کیلو به ولی کېږم زه ستا سترګو وخوړم لاړم غرق یم زه به بېګله ستا په سترګو کې ډوب یم د عشق لامبو به پکې وام که خیر د قوم سترګې ته وګوره ما عکسې لګولې وادرې لکه مونږ چې هغه کلي کې وادرې زمونږ قلبې ته به غوی وتړل خولې ته به مو لکورۍ واچول دا زه میوټ کوم یاره چې دې کله به خبرې نه اوسي نو بس بیا به میوټ کوم څوک به میوټ کې دا نوره یادوي دلته کسان وایي دې میوټ کوي ولې میوټ کړم اصله ولې نوره ته دا کارونه ولې کوې ستا د سترګو تعریف روان دی ستا د مینې محبت روان دی نو اوس په هوټل کې پیس چېرته دی د سړي زامن شوی وادې وایي ملګرو ټول ډبل ټیپ ولې الله ته اوس کوم ځای کې کوم هوټل کې کور نه یو څو چارکه لرې او ښه ما یو بل ښار ته تللی نور احساس د اواز نه دې قربان شم ولی الله اکرام پیژنې دلته دی سلام یې درته وکړو نه والا زه خو ستا نه بغیر هېڅ څوک هم نه پېژنم اکرام افغان نه یې مړه شم هم نه یې پېژنم زه تا پیژنې علي اواز مې اورې اوس مې په سترګو چیتې ناستې وایې دا د قوم سترګه هم نه پېژنم ماشاءالله اواز کې دې کوم څونه زور دی چې زور هم وله ورکړي قسم په خدای بریک بادل دې وایي په قرآن دې اواز لسې زور ورکړي یاره خو بس ویره یاره د سړي زامن شی که نه داسې شی شو مړه او thank
you so much. بس د زړه ارمان دې پوره شو نوره احساس د قوم سترګې بس په الله دې سپارم انشاءالله تعالی بیا به ګپ لګو الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري